مخکې موږ کوم کمانډ کړی و پیراګراف اوس په سټایل کوو صحیح ده سټایل کمانډ څه مطلب دی سټایل کې ټیکسټ ته دوی سټایلینګ ورکوي صحیح ده هیډینګ ورکوي سب ټایټلز ورکوي صحیح ده ون بای ون دا سټایل چې ته یو بل کته راولي په دې باندې کته راځي څومره سټایلینګ دی دا چې کله کلیک کړې نو ټول سټایلینګ راته شو کېږي صحیح ده نو سټایلینګ کې فرض کا لومبنی به څه ووایو لومبنی به ووایو هیډینګ صحیح ده heading 1 heading 2 heading 3 صحیح ده heading 1 heading 2 او heading 3 به دلته چکته وي حالا فرض که موږ ووایو چې دغه دی فرض که موږ دا ووایو چې کمپیوټر نوټس صحیح ده دا کمپیوټر نوټس دې ته زه څه ورکوم فرض که دې ته څه ورکوم heading 1 صحیح ده دا 1 by 1 اپلای کېږي خو کله اپلای کېږي چې تاسو کله په استعمال باندې پوهېږئ هسې نه چې ځان نه به heading 1 اپلای کېږي heading 2 اپلای کېږي heading 3 د خپلې خوښې نه په دې هر یو استعمال باندې ځان پوهېږي فرض که دا د کمپیوټر نوټس دي سمه ده کمپیوټر نوټس کې دلته ما سره بل دغه دی د MS Office Notes صحیح ده MS Office Notes دا فرض که زه څه کوم دا heading 2 سمه ده او دلته فرض که زه اپلای کما چې د MS Word Notes صحیح ده صحیح ده او دې باندې اپلای کوم څه heading 3 صحیح ده اوس کمپیوټر نوټس کې زه یو څه واچوم فرض که یو ډاکومنټس یو لیکل واچوم دا په څه کې پیسټ کړم کمپیوټر نوټس په دې کې فرض که د کمپیوټر تعریف یو د نوټس یو اوورویو صحیح ده MS Office Notes کې دلته یو څه نوټس پراته دي چې په هغې کې څه باره کې ذکر شوی د MS Office د هسټري باره کې د MS Office په باره کې دلته یو ذکر شوی صحیح ده اوس MS Office کې سب پارټس دي MS Word MS Excel کنه دا ټول دي کنه نو دا ټول موږ که یو چپټر لیکو یا یو بوک لیکو یا تیسیس لیکو څه لیکو صحیح ده نو دلته موږ په دې شکل باندې دا اپلای کولی شو نو فرض که دلته زه دا ټول ما آف کړم صحیح ده نوټ شته ماته نشو کېږي زه وایم چې ماته دې په دې کې څه شو شي ماته دې په دې کې صرف او صرف د MS Word نوټ شو شي دا نور دې ماته هایډ شي صحیح ده دا وګوره سوري ماته صرف د کمپیوټر نوټس شو چې دا نور دې پکې هایډ شي ځکه چې دا سب پارټس دي اوس کمپیوټر نوټس مین پارټس دی دا ما سره شو اوس دا نور ما سره هایډ دي دې یو بټن دی ما دا هایډ کولی شو ګوره اوس ما سره صرف د مایکروسافټ آفیس نوټ کلاو دي اوپن دي دا نور هایډ دا د دې ځای نه کولی شو صحیح ده دا هیډینګ دا یو طریقه ده سمه ده اوس فرض که موږ څه اپلای کوو یو ټایټل یې که نه صحیح ده یو ټایټل یو سب ټایټل سب ټایټل څه ته وایي د ټایټل یوه سب حصه د ټایټل چې ده مطلب کته هغه حصه چې هغې کې ټایټل ډسکرایب شوی اوس فرض که دا د کمپیوټر نوټس دي دا فرض که زه د دې کمپیوټر نوټس چې په څه باندې بحث کوي د هغې دا یو سب ټایټل دی دا ما سب ټایټل لیکه صحیح ده دې ته ما دا اپلای کړي چې فرض که یو سړی وایي چې کمپیوټر نوټس زه به ورته دلته په سب ټایټل کې دا منشن کوم چې دا کمپیوټر نوټس په دې خبره بحث کوي چې دا د کمپیوټر باره کې دغه دی دا خو رف لیکل دي که نه تاسو بیا خپل لیکل پکې اچولی چې فرض که
کې د ساينس سبجیکټس کې فرض کړه تا سره د کیمستري بایولوژي فزیکس دا ټول بیا ته سب ټایټلز کې هغه کې heading 1 heading 2 کې اچولای شي یا ساينس نوټس کې ته بر اپلای کولای دوز نوټس that describes about the science and science subjects نو هغه کې ته فرض کړه څه کولای شي یو سب ټایټل اچولای شي دا شان بل سب ټایټلز اچوما دا وګوره دا یو دا سب ټایټل دی بل دا سب ټایټل دی صحیح ده دا اوس فرض کا دا یو بل سب ټایټل دی صحیح ده دې ځنه ته 1 by 1 اچولای شي صحیح ده دې سب ټایټل او دې سب ټایټل کې ګوره فرق دی صحیح ده خو دا ټایټلز چې دي دا سټایلز دا ته دا ښیي چې یاره ټایټل سب ټایټل موږ په څو قسمه سټایلونه دلته بای ډیفالت ایم اس ورلډ تا ته شو کوي اوس فرض که دا ما پکې سلیکټ کړه دا ځای دا پکې ډېر امپورټنټ ځای دی صحیح ده ډېر امپورټنټ دی نو ما پکې څه وکړه دې ته ما دا ما سټرونګ صحیح ده چې یو کس نوټس پړاوي یو امپورټنټ ځای پکې پړاولی شي فرض که دا یو ځای چې دی دا پکې زه دې ته یو داسې سټایل اپلای کوم چې یوزر راشي او هغه دا وګوره دا ما پې اپلای کړه دا ټول 1 by 1 ته څه کولی شي اپلای کولی شي صحیح ده دا ټول سټایل دی ښه اوس ما دې ځای ته یو سټایل اپلای کړی دا زه وایم چې دا زه کلیر کول غواړم سمپل دی دغه کول غواړم صحیح ده نو که دلته زه راشم او نارمل باندې کلیک وکړم دا خو نه کېږي نو زه به څه وکړم دلته به راشم دلته به کلیر فارمیټینګ باندې کلیک وکړم نو ټول ما ته څه شو سټایلینګ ځینې ختم شو صحیح ده کلیر فارمیټینګ باندې پوه شوې ښه دلته فرض که ما یو څه اپلای کړي دي دا سټایل ما اپلای کړی دلته صحیح ده او دلته زه پې کلیک وکړم او راشم دلته کلیر سټایل ته صحیح ده ښه کلیر سټایل بل مطلب دی کلیر سټایل مطلب دا دی چې زه کله دلته یو فرض که څه اپلای کړم سټرونګ صحیح ده دلته م اپلای کړم سټرونګ صحیح ده او دا سلیکټ کړم دا سټایل دا سټرونګ سټایل ما سلیکټ کړ اوس زه راشم کلیر سټایل ته صحیح ده او اوکې باندې کلیک وکړم ګوره کلیر سټایل ما سره ختم کړ صحیح ده فرض که دا ما سټرونګ دلته اپلای کړ دې باندې ما اپلای کړ سټرونګ او دلته رالم کلیر سټایل ته او دا ما کې دا ګوره ختمیږي دې سره سټایل باندې دې سره هغه سپیسیفیک سټایل ته ختمولی شي صحیح ده ښه اوس دلته مونږ څه کولی شو مونږ ځان ته یو سټایل جوړولی شو صحیح ده مونږ څه کولی شو مونږ یو سټایل دې ځای نه جوړولی شو صحیح ده نو که دلته مونږ راشو دې یو ځای ته منیج سټایل ته او دلته مونږ څه وکړو نیو سټایل باندې کلیک وکړو صحیح ده نیو سټایل باندې مونږ کله کلیک وکړو او دې ته مونږ دلته نوم ورکړو فرض کا مای سټایل صحیح ده ما نوم ورکړ مای سټایل ما نوم ورکړ اوس مې دلته فرض که د مای سټایل فونټ سټایل د څه شي فرض که دې ته داسې لیکلو فونټ سایز هغه سټایل یې داسې او فرض که دغه چې دی فونټ سایز یې 20 او فرض که دا د بولډ وي صحیح ده او کلر دی ورسره فرض که داسې دا د کلر وي صحیح ده دا ټول جسټیفای کول غواړي څومره دغه سپیسینګ ورکول دا ټول 1 by 1 ته دې ځای نه اپلای کولی شي دلته دا آپشن چې دي add to the gallery د سټایل ګیلري دلته شته ورځو هغې ته بیا هغه بیا درته پوی کوم خو دلته دوه آپشن دي دوه ریډیو بټنز دي دلته تا ته وایي only in this documents
او new documents based on these templates. د دې مطلب دا دی ته دغه سټایل چې تا جوړ کړ دا ته په دې دغه خپل ډاکومنټس کې اپلای کول غواړي کنه چې نیو ډاکومنټس ته اوپن کې هغه کې دیم در سره کار وکړي نو زه هم چې په دې کې اپلای کوم نو اوکې باندې ما کلیک وکړ او دا سټایل ما ځان سره دلته څه جوړ کړ صحیح ده دا سټایل ما دلته ځان سره جوړ کړ دا زما سټایل دی مخکې خو دا نه و کنه مخکې دا بای ډیفالت سټایل د ورډ اوس دا ما ځان ته یو سټایل جوړ کړ هغه سټایل زه فرض کړه دلته څه کوم اپلای کوم نو دلته په دې سټایلونو کې زما بیا سټایل دا اپلای کړه زه ترې کار اخلم بس دا ټول زه دغه کوم فرض کړه ته اوس یو خپل ځان ته یو چپټر جوړی یو کتاب لیکې نو ته به څه کوې ته به ځان ته خپل سټایلونه جوړی ځکه چې ستا په هیډینګ 1 باندې خو ستا کار نه چلیږي هیډینګ 1 خو تا ته بای ډیفالت یو اساني درکوي تا ته وایي چې یاره هیډینګ 1 نه ته دا کار اخیستی شي هیډینګ 2 نه دا کار اخیستی شي هیډینګ 3 نه دا کار اخیستی شي ته هر یو سټایل ځان ته جوړ کړې خپل یو او هغه بیا خپله په چپټر کې ځای په ځای استعمالوي چې مې فرض کړه یو ویزیټر یا ستا دغه چې دی ریډر چې دی دا ستا چپټر ریډ کوي نو هغه ترېنه انسپایر شي هغه ته اساني راشي صحیح ده نو دا سټایل څه کولی شي ون بای ون جوړولی شي بیا یې اپلای کولی شي اوس فرض که دغه سټایل زه څه کول غواړم موډیفای ته راځم دغه سټایل نه زه څه کوم دغه سټایل زه اپلای کوم په هر یو ډاکومنټس باندې صحیح ده اوکې اوس چې زه کله نیو فایل کولاوم نو دا سټایل ګوره هلته ما سره موجود دی لومبی کیس کې چې موږ کوم جوړ کړ هغه په همغه کې کار کوو نیو کې بیا موږ سره کار نه کوو نو دا ما دلته ما سره موجود دی نو زه دې نه استفاده کولی شم اوس چې زه دا کلیک کوم او څه لیکل کوم نو ما سره به دا سټایل اپلای کېږي اوس زه څه غواړم زه غواړم چې دغه سټایل زما نه دی پکار دا ما ته ډیلیټ کړه صحیح ده نو موډیفای ریموو فرام دس سټایل ریموو فرام ګیلري باندې ریموو کېږي خو پرمننټ نه ډیلیټ کېږي بیا چې ته بل فایل ریموو کړو فرض کړه ما دا اوس ما بل دغه کولاو کړو بیا هلته موجود دی صحیح ده دا اوس زه ډیلیټ کول غواړم پرمننټلی صحیح ده دلته به سټایل ته راشم په سټایل کې به دلته امپورټ ایکسپورټ ته راشم دلته ګوره ان ډاکومنټ 3 د دې نوم د ډاکومنټ 3 کنه دا یو کوم فایل چې موږ سره کولاو دی وای ډاکومنټ 3 نه ته ډیلیټ کول غواړي نو زه هم چې او ډیلیټ کوم صحیح ده دا د ډیلیټ صحیح ده یس اوس دلته وایي چې د نارمل هر یو چې ته کولاوی په هغه کې موجود دی هغه نه هم چې ډیلیټ کول غواړي دا دی ما ډیلیټ دی دا نه پرمننټلی ما دا سټایل ډیلیټ کوم اوس که زه نیو فایل کولاوم هغه سټایل اوس نشته صحیح ده دا سټایل جوړولو طریقه وه نو سټایل موږ جوړوو دې ځای نه دې کې دومره خاص خبرې نشته خو بس دغه سټایل دی اپلای کېږي او دا نیو سټایل جوړیږي صحیح ده اوس راځو څه ته د دې کې دومره کار نور هم شاید چې لږ او ډېر خو راځو هغه ته ایډیټینګ ته صحیح ده لومبی به راشو سلیکټ ته صحیح ده که فرض که موږ سره فرض که موږ سره څه دي موږ یو دغه ولیکو فرض که موږ څه وکړو سلیکټ آل باندې څه سلیکټ کېږي سلیکټ کې پوره یو هم سمپل سلیکټ دی سلیکټ باندې ته کله کلیک وکړې تا ته څو آپشن درکوي سلیکټ آل سلیکټ آبجیکټ سلیکټ ټیکسټ with similar formatting او سلیکټ پین صحیح ده سلیکټ آل باندې څه کېږي ټول سلیکټ کېږي که څه هم دلته په ډاکومنټس کې پراته فرض که دا خو ټیکسټ دی که نه دې کې مونږ راځو وروسته انزرټ کې بیا تاسو ته زه ووایم خو اوس د ستاسو د پوهې لپاره فرض که زما دلته یو شیپ جوړ کړی صحیح ده دا شیپ ما جوړ کړی دی دلته ما دلته په دې ډاکومنټس کې د تاسو په کتابونو کې دغه یي که نه دا شکلونه صحیح ده نو دغه شان شیپس پکې نو دا شیپس ما جوړ کړي دي فرض که یو شیپس پکې دا دی یو دا دی یو دا دی زما په دې
بوک کې چپټر کې یا دا ډاکومنټس کې فایل کې شیپس دي د ټیکس سره سره نو که زه چېرته په سلیکټ آل باندې کلیک وکړم نو ما سره هر څه سلیکټ کیږي صحیح ده هر څه سلیکټ کیږي او زه غواړم چې فرض کړه دې کې زه هر څه سلیکټ نه کوم صحیح ده نو سلیکټ آل کار څه دی سلیکټ آل کار ټول سلیکټ دی چې موږ په کنټرول ای باندې وکولای شو صحیح ده سلیکټ آبجیکټ سلیکټ آبجیکټ کې ما سره څه کوي صرف آبجیکټ سلیکټ کوي که زه اوس دلته ډریګ کوم ماوس په ټولو باندې نو ما سره څه سلیکټ شو صرف ما سره آبجیکټ سلیکټ شو اوس دا آبجیکټ زه ډیلیټ کولی هم شم دې آبجیکټ سره زه هر څه کولی شم سلیکټ آبجیکټ باندې پوه شوې سلیکټ ټیکسټ with similar formatting صحیح ده اوس فرض کړئ چې ما فارمیټ اپلای کړی دی ها اوس مونږ څه کوو فرض کا مونږ مونږ سره فرض کا یو ټیکسټ دی په هغه کې مونږ څه اپلای کړی دی په هغه کې مونږ اپلای کړی دی فرض کا ټایټل دلته مې اپلای دی دلته هم ټایټل اپلای دی سیم سټایل دی کنه او دغه شان دلته کته هم دا ټایټل اپلای دی صحیح ده د سیم سټایل نو موږ څه کوو موږ غواړو چې موږ سره دی دا ټول هغه ټیکسټ سلیکټ شي چې کوم د دې سټایل سره سمون خوري صحیح ده کوم ټیکسټ باندې چې ټایټل والا سلیکټ اپلای دی داسې بل سټایل هم تاسو اپلای کولای شئ نو هغه موږ ته څه کا هغه موږ ته سلیکټ کا نو سلیکټ ټیکسټ with similar formatting similar formatting دی کومو کې دی د درې واړو کې د دې درې واړو ټیکسونو فارمیټینګ سیم دی ځکه یې څه کا سلیکټ کا نو اوس فرض کړه دا مونږ د یو مقصد لپاره سلیکټ کوو کنه فرض کړه زه غواړم چې دا کم ټیکسټ باندې ټایټل والا سټایل اپلای دی هغه ماته نارمل ته چینج کا نارمل ته چینج شو کنه نو څه وشو په اسانۍ سره اوس ګوره دا یو غټه ګرانه طریقه ده فرض کړه دا ما سره څه شی دی دا ما سره strong دي صحیح ده دا ما سره څه دي دا ما سره strong دي دلته دا ما سره څه دي دا ما سره strong دي نو دا درې دي پرس که دا خو بوکي د 500 شپږو ورقو بوکي کنه موږ سره هغه بوک کې څه اپلای دي ټول strong اپلای دي زه وایم چې دا strong چرته اپلای دي دا زه څه ته چینج کوم نارمل ته چینج کوم نو که زه راځم او دلته دا دی باندې 1 by 1 دی باندې کلیک کوم او دا نارمل ته چینج کوم دلته راځم بیا دلته نارمل سلیکټ کوم او بیا دا زه سلیکټ کوم سلیکټ آل دا سلیکټ کوم او بیا دلته راشم نارمل ته چینج کوم نو زه څه وکم د دې اسانه او لنډه طریقه څه ده چې زه دا یو سلیکټ کوم دا یو او دا څه کوم دا فرض کا راشم دلته سلیکټ تا او سلیکټ ټیکسټ with similar formatting باندې کلیک وکم او دلته وایم چې دا ما څه دا ما ته څه ته سلیکټ کا دا ما ته strong کې نه دی پکار دا ما ته سبټایټل ته سلیکټ کا چینج کا دا ما ته سبټایټل کې نه دی پکار دا ما ته څه ته دې قسم سبټایټل ته چینج کا دی دا 1 by 1 زه څه کولای شم چینج کولای شم دی او که نارمل وړم نو نارمل ته چینج کولای شم صحیح ده سلیکټ آل دی باندې پوه شوې سلیکټ پین څه مطلب دی سلیکټ پین مطلب دا دی چې کله مونږ څه وکړو مونږ یو فرض که شیپس دي زه دې ځای نه څه وکړم شیپس انسرټ کوم فرض که یو ما دا شیپ انسرټ کړ دا شیپ انسرټ شو صحیح ده بل شیپ دی ما سره فرض که ما دا یو انسرټ کړ صحیح ده بل شیپ دی ما فرض که دا ما انسرټ کړ صحیح ده دغه شان بل شیپ دی فرض که ما دا انسرټ کړ صحیح ده اوس زه غواړم چې څه وشي دې ته فرض که زه کلر چینج کړم کلر ته داسې کړم
ها دلته اوس راځو سلیکټ ته هوم ته واپس راشو او سلیکټ ته راشو سلیکټ پین سلیکټ پین ته زه راځم دلته زه څه غواړم زه غواړم چې دا دلته ګوره دا د یو هغه شیپ چې دی دلته نومونه دي کراس 7 کرو ډاون ایرو 6 دا ټول د دې شیپس نومونه دي اوس دلته آی ما ته راکړی سترګې بټن یې ما ته راکړی ده که نه د دې څه مطلب دی آی باندې زه کله کلیک وکړم دا هایډ شي ګوره دې ځای نه 1 بای 1 څه کېږي هایډ کېږي زه فرض کړه دا یو شو کوم دا یو کوم ته شو کول غواړم هغه شو کولی شم ها دلته اوس څه دي دلته که فرض کا زه غواړم چې دا یو آبجکټ ما سره څه شي په مینځ کې راشي یا د ټولو نه اخر ته راشي دا خو زه نشم کولی که نه دا زه هر څومره وخوځوم دا وروستو د دې نه راځي که نه زه وایم چې د دې نه دې وروستو راشي یا د دې نه وروستو راشي یا د دې نه وروستو راشي یا د دې او د دې په منځ کې راشي نو زه دا څه کوم زه بیک ځم سینډ بیک اوس ما کوم یو سوري سلیکټ کړی ما دا یو سلیکټ کړی زه دا نه غواړم زه دا غواړم دا یو باندې به کلیک وکړم ډبل کلیک چې سلیکټ شي صحیح ده زه چېرته لېږم شاته بیک ګوره د دې نه بیک لاړه اوس د هغه بل نه بیک لاړه او اوس د هغه بل نه بیک لاړه خو موږ ته ځکه نه شو کېږي چې هغه او د دې پوزیشن تیاری کوي اوس زه دا غواړم چې څه وکړم د دې دوو په منځ کې راولم نو ګوره برینګ فارورډ یعنې فارورډ د دې یو نه مخکې راغی او د دې نه اوس هم شاته صحیح ده او د ټولو نه اوس مخکې راغی صحیح ده هایډ آل شو آل دا دوه بټنې دلته کار ورکوي صحیح ده کلیر ده اوس زه غواړم واپس دا سلیکټ کړم دا ابجکټ په سلیکټ ابجکټ باندې به کلیک وکړم او ماوس به داسې ډریګ کړم زه غواړم نه غواړم دلته ډیلیټ وکړم صحیح ده سلیکټ کلیر شو ښه اوس فایند ته راځو فایند دپاره فایند دې دپاره پکارېږي چې موږ ته څه وکړي موږ ته یو فایند کې فرض کا موږ څه کوو یو ورډ فایند کوو په ټول ډاکومنټس کې موږ یو ورډ فایند کولی شو صحیح ده فرض که زه څه فایند کوم زه فایند کوم کویک چې څومره ماته په دې کې استعمال شوی دی هغه ماته څه کا فایند کا فایند باندې به دلته کلیک وکړم دا وګوره دلته ماته پریویو شو کېږي چې دلته تا ته کویک یوز شوی دی صحیح ده دلته تا ته کویک یوز شوی دی خو که زه دلته فایند باندې کلیک وکړم او اډوانس فایند ته راشم صحیح ده یو خو سمپل فایند دی ماته فایند کا هایلایټ هم که راته صحیح ده خو اوس که زه څه وکړم زه راشم دلته اډوانس فایند ته اډوانس فایند کې څه دی اډوانس فایند کې ماته وایي چې ته څه فایند کول غواړې زه دلته ورته ولیکم چې یاره زه فرض کړه فوکس چې دی دا زه فایند کول غواړم بیا چې کله فایند شي نو هغه سره ته څه کوې هایلایټ کول غواړې که نه هایلایټ کول غواړې زه یم چې څومره دې فایند کړه هغه ماته هایلایټ کړه صحیح ده دا وګوره هایلایټ یې کړه راته اوس مور دلته مور آپشن هم شته دي صحیح ده مور آپشن کې دلته دا خبره کوي چې ته فرض کا تا نه یو فرض کا یو ورډ ته فایند کوي خو د هغې سره چې څومره ورډ میچینګ کوي هغه هم ته ورسره فایند کړه صحیح ده ورډ فایند کا خو د ورډ سره چې څومره نور ورډز میچینګ کوي هغه هم ورسره فایند کړه نو هغه به ته څنګه فایند کوي هغه به ته داسې فایند کوي چې فرض کا دا خو دا ختم کړو فرض که ما سره دلته یو ورډ دی دین صحیح ده بل ورډز کې فرض که لیکلی شوي دي say for example علاؤالدین صحیح ده بلکې فرض که لیکل شوي دي دین
صحیح ده داسې لیکل شوي دي صحیح ده داسې یو ورډ نو زه فایند ایډوانس فایند ته راځم او ایډوانس فایند کې زه څه ورته وایم میچ کیس که فرض که زه دلته ولیکم چې ما ته څه فایند که په دې خپل ډاکومنټس کې ډین صحیح ده دا ما ته فایند که نو زه څه وکړم نو زه چې فایند کړم دلته وګوره فایند نیکسټ نه دا ما ته څه کوي دا ما ته هغه څیزونه فایند کوي کوم چې دوی سره میچینګ هم کوي صحیح ده اوس زه راځم دلته څه سلیکټ کوم میچ کیس سلیکټ کوم صحیح ده فایند وګوره هغه ورډ ما ته نه فایند کوي کوم چې زه غواړم صحیح ده هغه ورډ ما ته نه فایند کوي کوم چې زه غواړم د هغه ورډ ما ته فایند کوي کوم چې سره میچینګ کوي صحیح ده کوم چې سره میچینګ کوي لکه فار ایگزامپل ما ته دلته اوس یو پیراګراف دی صحیح ده فار ایگزامپل ما سره پیراګراف دی څه شی دی په دې کې ما ته جمپس زه فایند کول غواړم فرض کړه جمپس فایند کول غواړم هم ماته سي معنی سپیلینګ یې دی صحیح ده سپیلینګ ماته نه دی نو زه به راشم فایند کې ایډوانس فایندز کې به زه جے یو ماته یاد دی نور ما نه یې دی صحیح ده او دلته زه فایند نیکسټ باندې کلیک وکړم نو ګوره ماته هغه سیس فایند کوي چې کوم کې دی انوالو وي بای ډیفالت د دې دا کار دی خو کیس مطلب دا میچ کیس کې مطلب دا دی چې ماته هغه ورډ فایند کوم سره چې دی میچینګ کوي صحیح ده نو بیا هم هغه کار ماته کوي صحیح ده اوس زه غواړم چې څه وکړم ماته هغه ورډ فایند کا چې کوم ورسره میچینګ کوي هول ورلد جی نور ما سره ماته سم مه فایند کوه اوس جے یو باندې زه سرچینګ کوم ماته ریزلټ نه راکوي صحیح ده ماته ریزلټ نه راکوي نو زه به څه کوم دې حالت کې به زه پوره سپیلینګ به لیکم صحیح ده GUMPS دا به لیکم نو ماته به څه فایند کوي ټول ورډز به ماته فایند کوي یعنی صحیح ده ښه که د دې نه موږ مخکې ریپلیس وکړو نو بیا فایند ته راشو نو بیا به ډېر ښه وي لومبی موږ ریپلیس کوو صحیح ده دې کې داسې آپشن دي چې ټولو کمبایند دي بیا زه راځم هغه ورډز ته زه وایم چې دا ریپلیس څه شی دی ریپلیس مطلب دا چې یو ورډ په بل ورډ باندې چینج کول ریپلیس کول نو زه ورته وایم چې دین ورډز چې دی که نه دین ورډز ما سره په څه باندې ریپلیس کا ما ته ریپلیس کا فرض کا په فرض کا الله باندې صحیح ده الله ورډ باندې ما سره ریپلیس کا نو زه فرض که دلته څه کلیک وکړم یو ما سره نه دی سلیکټ نو ما ریپلیس آل باندې کلیک وکړم صحیح ده یس نو ما څه غوښتل ما غوښتل چې صرف دینز ورډز ریپلیس شي په الله باندې نو ما سره دا خو ډېر ګډ وډ څه ماته راکړه صحیح ده دا هغه شته نومونه یې ماته ګډ وډ کړه صحیح ده نو زه فرض هر یو باندې اپلای شو اوس زه وایم چې دین ورډز ما سره په الله باندې دا اوس ریورس هم زه کولی شم صحیح ده ریورس زه هم کولی شم زه ورته وایم چې دا الله ماته واپس څه که الله ورډز چې دا په دین باندې ماته ریپلیس که ریورس دا ما سره ټول واپس خپل عادي حالت ته راغله صحیح ده اوس زما کار مقصد دا دی چې دا دین ورډز چې دی دا ما سره ریپلیس که په الله باندې خو کله چې کله هول ورډز دې پیدا که بیا یې ما سره څه که ریپلیس که ادروایز نور ما سره مه ریپلیس کوه بل چا کې چې دین انوالو وي هغه ما سره مه ریپلیس کوه صرف ریپلیس آل یا ون ریپلیس باندې ګوره اوس څه وشو صرف هغه دین چې سپیسیفیک ورډز هغه یې څه که ریپلیس یې که صحیح ده
ها او میچ کیس کې څه مطلب دی میچ کیس باندې چې کله ما کلیک وکړ فرض کړه دا څه کوم دا واپس دغه کوم فایند تراشم ایڈوانس فایند ته ایڈوانس فایند کې څه وکم د می فایند هول ورډز په ځای میچ کیس باندې کلیک وکم صحیح ده صحیح ده نو فایند نیکسټ ګوره اوس ما سره څه کوي هر یو فایند کوي کوم چې میچینګ ورسره کوي صحیح ده د دواړو په مقصد پوه شوې کنه فایند هول ورډز او میچ کیس باندې صحیح ده اوس څه کوو موږ په ریپلیس کې لګیاو کنه سوري دا درې وړ اپشن داسې دي چې یو شان دي سړی کې ګډوډ کیږي صحیح ده ریپلیس کې لګیاو په ریپلیس کې موږ د دواړو کې کار وکړو صحیح ده د دواړو کې دا ټول اپشن چې دا درې وړو لپاره یوز کیږي ریپلیس گو ټو او فایند صحیح ده دا درې وړو لپاره یوز کیږي اوس ورځو فایند ته صحیح ده فایند ته ورځو صحیح ده فایند کې به دا ټول کلیر دا ریپلیس پکې مخکې و دا مې ځکه وکړو فایند ته راځو ها فایند کې دا دوه خو کلیر شو که نه یوز وایلډ کارډز صحیح ده ها فرض که زه څه ولیکم دین پسې ډیش ولیکم او بیا پسې محمد ولیکم صحیح ده او دا زه څه کوم فایند کول غواړم زه څه ایډوانس فایند کې زه فایند کول غواړم دین او صحیح ده او دا چیکس ما سره نه نو فایند نیکسټ کوم ما سره نه فایند کیږي ځکه چې د دې په منځ کې دا ډیش یوز شوی دی صحیح ده او کله که زه یوز وایلډ کارډز ته چک وکړم او فایند نیکسټ کوم صحیح ده فایند ورډز فرام انګلیش اګنور بیا دلته زه راشم څه ته دلته راشم اګنور پنکچویشن کریکټر ته او زه فایند کوم بیا هم نه فایند کیږي find no result بل دغه دی کې کنه دې کې داسې یو بل اپشن دی په فایند کې هغه کې لیکي چې دغه دی sound like English او find the wild cards زه ګورم بیا درته کوم صحیح ده sound like English او find all words from English د دې مطلب دا دی sound like English مطلب دا دی چې فرض که ته څه وکړې یو موږ سره داسې words یي چې فرض که sound یې same وي spelling یې جدا وي فرض که په بله ژبه کې هم ته لیکلی شي لکه اوس فرض که زه ولیکم چې ګوډ او بل شو ګاډ پوه شو سیم صحیح ده ساوند یې سیم دی خو سپیلنګ یې جدا دی یا فرض که دغه دا ویک شو که نه او بل ویک شو صحیح ده دا سیم دي که نه اوس زه فایند کول غواړم څه شی ایډوانس فایند ته راځم او زه دلته فایند کول غواړم څه شی ویک فرض کړه فایند کول غواړم نو بعد به ماته څه فایند کوي صرف ویک به فایند کوي نور خو ماته نه راځي نور ماته نه فایند کوي اوس زه وایم چې ساوند لایک انګلیش چې سیم ساوند یې هغه هم راته فایند کوي ویک هم فایند کړه بل ویک هم راته فایند کوي صحیح ده او find all word forms English صحیح ده word form نه دی word form دی فرض کړه write wrote written دی کنه
صحیح ده یا بل یو منګه هر یو منګه کنسیډر کولای شو رائټ شو او روډ شو کنه او ریټن شو صحیح ده دا شان بل go went gone شو صحیح ده او دغه شان eat او بل ate سم وای مړه اسانه وای good better best صحیح ده داسې اوس موږ څه فایند کوو موږ ته وایي چې ما ته فرض که ته رایټ فایند کا رایټ ما ته فایند کا خو د رایټ چې سیکنډ او تھرډ فارم دی هغه هم راته فایند کا نو زه به هغه کیس کې به زه دې یو ته چک کوم صحیح ده دې ته ما چک وکړو فایند نیکسټ رایټ روټ هم فایند کوي ریټن هم فایند کوي صحیح ده دا داسې حالاتو کې موږ فایند کوو که نه فرض که موږ سره یو چپټر دی د څومره ورډز د 1000 ورډز چپټر دی موږ سره صحیح ده 1000 ورډزونه دي پکې نو 1000 ورډزونو کې چې زه رایټ او روټ او ریټن فایند کوم نو ما نه ډېر ټایم اخلي نو زه به دلته ولیکم چې ما رایټ ما ته درې واړه څه فایند که فارمز فایند که په دې ټول چپټر کې په دې ټول ډاکومنټس کې نو ما ته به څه فایند کړي درې واړه به فایند کړي دغه شان زه اوس څه کوم دغه شان زه ګو والا فایند کوم ګو والا نو دا چک باکس به ما سره آن صحیح ده ګو وینټ او گان ټول ما ته فایند کوي صحیح ده اوس که موږ څه سرچ کوو د ګو په ځای د ګوډ په ځای موږ فرض کا بیټر سرچ کوو صحیح ده بیټر سرچ کوو درې واړه راته فایند کوي صحیح ده سیم خبره ده فرست سرچ کوي سیکنډ سرچ کوي ښه پریفکس او سفکس او اګنور پنکچویشن کریکټر او اګنور وایټ سپیس کریکټر صحیح ده دا چې دی دا چې کله ته آن کې ګوره هغه کار نه کوي دا چې آف شي اوس میچ پریفکس او سفکس داسې ورډز لیکو چې هغه کې پریفکس او سفکس یوز شوی صحیح ده او هغه موږ فایند کول غواړو نو هغه ورډز څه دي فرض که دا دوه ورډز دي دې کې څه شی دی دې کې ډي ای سټارټ کې یوز شوی دی صحیح ده سفکس شو نه دا پریفکس شو او دا سفکس شو ایبل دې کې هم وروستو راغلی ایبل دې کې هم وروستو راغلی اوس دا موږ څه کوو دا اوس موږ فایند ایډوانس باندې د څه په ترو فایند کوو د پریفکس په ترو باندې موږ ورته وایو چې پریفکس پکې څه شی پریفکس پکې ډي ای صحیح ده ډي ای صحیح ده نو هغه به موږ ته څه فایند کوي یو ده او بل ده نور نشته صحیح ده اوس موږ ورته وایو چې دغه وکړه ایبل چې پکې خو سفکس کې صحیح ده پریفکس کې خو نشته دا وګوره دا دواړه موږ ته څه کوي فایند کوي صحیح ده دا مو شو اګنور پنکچویشن کنیکټر کې همدا ورډز که زه راواخلم فرض که دا ورډ کمفورټ ایبل په ځای زه د دې په منځ کې زه دلته ډیش ولګوم صحیح ده نو که زه چېرته دلته څه سرچ کوم دلته زه سرچ کوم کنفورټیبل زه سرچ کوم دا فایند کوم ما سره نشته ولې نشته چې ما سره زه کوم ورډ سرچ کوم هغه سره ما سره په ډاکومنټس کې کوم فارم کې دی منځ کې دلته یو ډیش دی نو زه ورته وایم دا ډیش دی اګنور کا کمفورټیبل ما سره سرچ که دا ډیش دی اګنور کا صحیح ده اوس څه کوي اوس هم مسله راغی ښه کمفورټیبل
فورت دی اوس دا سرچ کوم څه وایي نه راته شو کوي سپیلنګ صحیح دی کنه COMFORTABAL ها اوس زه دا اګنور کوم نو ماته څه شو کوي ماته اوس راکوي دا ډیش یې څه کړه دا یې اګنور کړه وایټ سپیس څه ته وایي پنکچویشن خو د پنکچویشن کریکټر خو مه پېژندل اوس وایټ سپیس څه ته وایي وایټ سپیس دې ته وایي کمفورټیبل دی که نه ما سپیس پکې ورکړه سپیس ته څه وایي وایټ سپیس وایي اوس زه دا فایند کوم نه راته فایند کوي ولې نه فایند کوي منځ کې وایټ سپیس دی اوس زه څه ورته لیکمه دا ورته وایم چې دا وایټ سپیس اګنور کړه اوس یې ماته څه فایند صحیح ده اوس راځو څه ته ګو ته ګو ټو آپشن چې دی د دې دغه دی دا څه ورته وایي دا شارټ کټ یې دی څه شی کنټرول پلس جی دی صحیح ده کنټرول پلس جی د دې دغه دی شارټ کټ دی دا وایي go to page go to section go to line go to bookmark صحیح ده دا درې واړه کوو صحیح ده go to page څه مطلب دی فرض که دا ما سره څه دی دا ما سره 1 پیج دی دا ګوره دلته ماته شو کوي پیج 1 of 1 زیرو ورډز پکې نشته خالی دی زه فرض که دې کې ولیکمه اول پیج صحیح ده اوس زه څه کوم زه جمپ وهمه څه ته بل پیج ته نو زه بریک پیج باندې کلیک وکړم صحیح دا وروسته بیا وایي لیاوټ کې صحیح ده اوس دلته اگزامپل لپاره دلته څه باندې دلته دې کې څه لیکمه دویم پیج صحیح ده او زه بیا بل پیج ته ځم بریک پیج فرض که دریم پیج صحیح ده اوس زه دلته راځم په فایند کې هوم ته راځم او فایند ته راځم ګو ټو ته راځم صحیح ده ګو ټو او یا سمپل کنټرول پلس جی ګو ټو ته راځم پیج سلیکټډ دی دلته صحیح ده پیج به دلته سلیکټډ دی چې یو نه بل پیج ته ځم نو زه به څه کوم دلته به ولیکم چې ماته سیکنډ پیج ته لاړ شه ګو ګوره دویم پیج ته راوځه صحیح ده دویمه چې ماته تھرډ پیج ته لاړ شه ګو تھرډ پیج ته راغله صحیح ده ته چې 1 بای 1 لکه داسې راځې 1 بای 1 یو نه بل پیج ته راځې نو ګوره دلته تا ته لیکي پیج 3 اف 3 پیجز صحیح دلته تا سره شته خو تا فرض که 1 بای 1 ته راځې نو تا نه ټایم خرچه کېږي نو ډایرکټ شارټ کټ راشه کنټرول پلس جی کلیک کړه او ورته ولیکه چې ما بوزه سیکنډ نمبر پیج ته هر څومره پیجز چې تا سره یو پیج ته به تا څه کوي بیایي بل آپشن دی سیکشن چې دی سیکشن لومبی دلته موږ ته نه شو کېږي نو لومبی به دا ځان ته شو نو رایټ به کلیک کړو په دې ځای باندې دلته موږ ته دا څیزونه شو پیج نمبر شو کېږي پیج کاونټ شو کېږي سپیلنګ دا لینګویج دا څیزونه شو کېږي سیګنیچر اپلوډ سټیټس شو کېږي نو موږ به څه شو کړو سیکشن به هم ځان ته څه کړو شو صحیح ده اوس دا 1 سیکشن دی صحیح ده 1 سیکشن دی سیکشن به موږ څنګه اډ کوو موږ ته به څه پته لګیږي چې سیکشن موږ اډ کوو نو لاین بریک ته به راشو موږ او دلته به څه وکړو دلته فرض که موږ لومبی راشو دغه ته فایل ته فایل کې آپشن کې ایډوانس آپشن ته ایډوانس آپشن کې دلته موږ یو شو ټیکسټ باونډریز که دا موږ آن کړو دا وګوره دا اوس څه کې موږ ته شو کېږي سیکشن کې موږ ته شو کېږي صحیح ده او کته کتل ته وګورئ اوس زه راشم لیاوټ ته بوکمارک او نیکسټ پیج
کله چې موږ کریټ سیکشن کریټ کو کنه او دلته څه فایند کول غواړو سیکشن فایند کول غواړو دلته به سلیکټ کو سیکشن او دې ځای نه به ورته شو کو څه موږ ته فرض کا فورث سیکشن ته موږ بوځه دا شان چې فورث سیکشن کې څه لیکلي نو هغه به موږ ته شو لاین ته راځو لاین کې څه ته راځو اول به زه دا باونډري آف کوم advance show text boundary دا به آف کوم ها اوس زه دلته څه ته راځم دلته زه فرض کس دغه کوم لیاوټ ته راځم او دلته لاین باونډریز ورکوم نان کنټینیوس صحیح ده دا وګوره اوس څومره لاین ما سره یې هغومره باونډریز دي صحیح ده نو دلته اوس که فایند ته زه راشم کنټرول پلس جی باندې او فایند کې زه څه باندې کلیک وکړم پیج ګوره دلته ډایرکټ بای ډیفالټ لاین سلیکټډ شوی دی دلته اوس زه پیج سلیکټ کوم نو ماته د پیج کار راکوي صحیح ده تھرډ پیج ته ما بوځه پیج ته به ما بیایي واپس زه ځم فرست پیج ته گو ټو فرست پیج او دلته فرست پیج کې زه څه کوم فرست پیج کې زه لاینز سرچ کوم ما بوځه فرض که 9 نمبر لاین ته صحیح ده 9 نمبر لاین ته نو ما 9 لاین ته یې راوستم صحیح ده دا سرچن دی بک مارک څه ته وایي بل آپشن دی بک مارک داسې آپشن دی چې فرض که ما سره یو دغه دی ما سره څه دی دا لومبی زه آف کړم لیاوټ کې زه لاین نان باندې کلیک کوم صحیح ده ښه دلته زه فرض که یو پیراګراف واخلم یا یو دا ما سره لیکل دي ټکسټ دی صحیح ده فرض که دا ټکسټ ما څومره حساب دومره دې ځای پورې ما ریډ کړ دې ځای پورې صحیح ده دې ځای پورې ما ریډ کړ اوس زه دلته څه اپلای کول غواړم بک مارک اپلای کول غواړم صحیح ده نو که زه انسرټ ته راشم او په انسرټ کې زه دلته راشم بک مارک ته صحیح ده دلته به لینک په بعضې آفس کې دلته لینک سي صحیح ده په انسرټ کې لینک سي لینکس چې کلیک کې بیا بک مارک راځي بعضې آفسز کې دا 2016 دی دې کې صرف ډایرکټ بک مارک راځي نو بک مارک باندې ما کلیک وکړ بک مارک باندې چې کله زه کلیک وکړم نو زه به خپل بک مارک ته یو نیم ورکړم صحیح ده نو فرض که نیم ما ورکړ مطلب لاست ریډ داسې څه شی ورکړم صحیح ده خو سپیس به منځ کې نه ورکوي صحیح ده بس کله که ته داسې ولیکې چې لاست او ریډ ګوره نه ایډ کېږي صحیح ده نو فرض که دلته زه وداوټ سپیس یو نیم ورکوم صحیح ده لاست ریډ دا ما ایډ کړ اوس زه څه کول غواړم زه فایند کول غواړم خپل بک مارک صحیح ده کنټرول پلس جی یا فایند ته ورشم او دلته بک مارک باندې کلیک وکړم او بک مارک چې څومره دلته ما سره دي هغه بک مارک به ما ته راواخلي فلحال موږ سره یو بک مارک دی نو ما به هغه بک مارک ته بوځي صحیح ده کوم ځای کې چې زه د بک مارک بیا دا فایده هم ده چې کله ته دا آفس دا فایل ته فرض که سیو کړي چېرته سیو کړي فرض که زه سیو کوم دلته په ډیسکټاپ باندې سیو کوم او یو نوم ورکوم ډیسکټاپ باندې صحیح ده ډیسکټاپ کې دې ته زه نوم ورکوم ای بي سي فرض که دا نیم ما ورکړ صحیح ده او دا فایل ما بند کړ صحیح ده اوس زه راځم دلته دا فایل اوپن کوم نو ما ته به بک مارک باید دی چې ما ته شو شي چې یاره تا دې ځای پورې دا دغه کړی دی لوستلی دی صحیح ده زه فرض دا ما سره دې فایل کې شو کېږي editable documents فایل کې شو کوم نو اوس زه څه کوم زه اوس راځم کنټرول جی باندې ګوټو ته راځم ګوټو ته او بک مارک کلیک کوم ګوټو ما ته هغه ځای ته به ما بیایي صحیح ده دا یې فایده ده د بک مارک صحیح ده دا یو څو آپشنز دي دا موږ وکړو او بیا به انشاءالله ښه سلیکشن پین دا هم کړی و که نه سلیکشن پین هم کړی و
فایند کې هم دا کړی صحیح ده ښه صحیح ده سبا نه بیا انسرټ وي صحیح ده